بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډیر ګرانو کتونکو ستاسو قربا وکاس شاه او ما سره خپل همکار عقیل یوسفزئی صاحب په دې پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. عقیل صاحب السلام علیکم. او څنګه چې زموږ ګرانو کتونکو ته پته ده پروګرام دی پبلک فورم او په دې کې موږ ټلیفون کالز اخلو د خپلو درنو اوریدونکو او که د هغوی څه مسلې او څه ایشو وي یا چې کوم قومي مسلې چې کوم روانې دي ملکي سیاست روان دي نور حالات روان دي په دې باندې خپل رایه هم ورکوي. چې کوم نیوز دی ډېر زیات مهم نو پای کې ټول نه مهم خبره چې کوم ده نو هغه شته موږ سره په دې کې خو چې کوم اهمه خبره ده نو هغه د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټي ایم حوالې سره ده. هغه په 8 تاریخ باندې لګیا دی خو د هغې په ضد کې پرون یو ډېر غټه جلسه شوې ده او پاکستان زنده‌باد مومنټ او هغه په ضد کې و د پی ټي ایم د پښتون تحفظ مومنټ او په دې کې چې کومې خبرې وشولې نو هغوی دا ویل چې ګنې د دې دا چې کوم پرون چې کومه جلسه وه نو تر ډېر ناوخته پورې د دې پته نه لګېده چې دې کې به څوک وي د دې مشري به څوک وي دا راغوښته چا ده او خلکو دا ویل چې نامعلوم د خوا نه هغه سپورټ کېږي خو پرون بیا ښه د دې څرګندونه وشوله او هغې کې جاوید نسیم څوک چې ایم پی ای دی د پاکستان تحریک انصاف هغه د مردان نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ایم پی ای دی عبید الله مایار دغه شان د پاکستان تحریک انصاف پخوانی اوس هم ایم این ای د خو پارټۍ کې مخکې و عایشه ګلالۍ پارټي جوړه عایشه ګلالۍ هغوی په دې کې شرکت وکړو او ځینې د پاکستان تحریک انصاف نه چې کوم ناراض ارکان دي هغوی ته هم په دې کې بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی په دې کې شرکت ونه کړو. ښه جلسه وه ډېر خلک راغونډ شوي او په 8 تاریخ باندې دغه هم یو ایشو په دې باندې خبرې کوو خو موږ سره چې کوم نیوز رنډاون دی نو د هغې مطابق د احتساب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف په معزز ججانو باندې یو ځل بیا تنقید کړی دی په سپریم کورټ باندې په چیف جسټس باندې دا ویلي دي چې خلک لګیا دي هغه د فیصلو دپاره هغه سترګې په لار دي هغې سترګې سپینې شوې فیصلو ته د کیسونو مختلف چې کوم دي او چیف صاحب چې کوم دی لګیا دی هغه پایو کې اوبه کړي او دا ظاهره خبره ده چې هغوی دا بیچ باندې چکر لګوي او تنقید یې په هغه باندې وکړو او آصف زرداري باندې او په عمران خان باندې هم دا ویلي چې دوی دواړه لګیا دي اتحاد دپاره خپل سره یو بل سره لاسونه یو کړي دي. دې سره سره د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم اوس مرکزي صدر دی ښاغلی شهباز شریف نو هغه دا ویلي دي چې آرمي چیف چې کومه خبره کوي نو هغه ډېره زیاته صفا خبره کوي. آرمي چیف چې کومه آرمي چیف صفا خبره کوي او هغه چې کوم کار کوي د هغې قدر پکار دی. دا شهباز شریف صاحب مونږ ته وایي او شهباز شریف صاحب چې خپل مشر ورور دی هغه ته نه وي هغه لګیا دی هغه تنقید کوي. دا د نواز شریف صاحب لخوا په معزز ججانو باندې تنقید او په څه شکل کې چې کوم هغه نوم نه اخیستل غواړي خو هغه فوج اسټابلیشمنټ دی هغې ته هم اشاره کوي. بل طرف ته هم د میاں نواز شریف صاحب د کور سړی د هغه رور دغه سکر ورور شهباز شریف هغه لګیا دی هغه د آرمي چیف چې کوم دی دغه تعریفونه کوي. عقیل صاحب دا څه دي آیا دا همدغه شان دي که نه په پردې شاته یو شان دي د پردې نه مخې ته موږ ته چې څه ښکاري بل شان دي؟ یو خو وقاص صاحب چې کله هم زموږ پبلک فورم وي نو په هغه ورځ باندې اتفاقا یا د بدقسمتۍ نه دوی دغه ته ځي د عدالت ته. دا د خبرې ثبوت دی چې عدالت کې ګوره زیري ولګوله دا اپریسیشن پکار دی بلکې هغه بله ورځ خو ستاسو خیال په سوات کې ډېره غټه جلسه وه واقعتا چې هغه ډېره غټه جلسه وه امیر مقام صاحب او نورو خلکو ته هغه صوبایي قیادت په هغې کې لږ غیب و امیر مقام صاحب ته واقعتا د هغې کریډټ ځي په سوات کې موږ په خپله سوات یو نو لکه موږ ته اندازه ده چې هلته کې څومره خلک راغونډي ډېر زیات خلک وو خو هلته کې د هغه بیکګراؤنډ باندې کو ورته موږ وګورو نو هغې کې مریم نواز ویلي چې یاره آپ کا قائد کل عدالتوں میں حاضری کی نصف سینچری بنا رہے لکه ډېر زیات ورته راغی خو موږ په خپله باندې تر اوسه پورې انالیسس د دوی نه کېږي چې دا مخامخ چې څه ښکاري واقعتا داسې یو کلیش یا داسې یو ټسر شته او که نشته ځکه چې شهباز شریف صاحب خو صرف د هغه مشر ورور د پنجاب وزیر اعلی نه دی هغه پارټي خو اوس عیني طور هغه لیډ کوي هغه هم دی بیا چې دی امین مقام صاحب هم پرون د هغې سره دغه کړی دی هغه خبر نیوز ما کتو نو خدای خبر زموږ ملګرو څه دغه کړی هغه لاس میلاول چې و هغه 15 ځله یې وښو که نه بیا نواز شریف صاحب په سوات کې ویلي چې دی به دغه هم وي دا زموږ د صوبې بعضې لیډرانو باره کې هم دا خبره ده چې هغې داسې یو میسج زموږ لوکل یا زموږ د صوبې متعلقه چارواکو ته کومو ته چې تاسو اشاره ده چې موږ یو دغه ته روان یو یو نیګوسیشن پروسس ته یا مفاهمتي عمل ته روان یو او بیا د امیر مقام صاحب چې دغه کمیټینګ و چې هغې کې هم دا خبره شوې وه چې موږ دغه ته نو مزاحمت ته یا
هغه تصادم ته نه ځو که نه. خو ان د سیم ډے چې ته یو ورور مشر ورور چې دی هغه په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته دا خبره کوي بلکې خبرې کوي او کشر ورور چې دی هغه په لاهور کې یا په بل ځای کې چې دی دا بله خبره کوي. دې څیزونو نه صرف دا چې موږ کنفیوز کړي یو بلکې د مسلم لیګ په باره کې د انټي اسټابلیشمنټ یو ایکسپریشن چې جوړ شوی دی یا امپریشن چې جوړ شوی دی نو هغه یو متاثره کړی دی. خلک په دې باندې نه پوهېږي چې دا واقعي دي تصادم غواړي. بیا چې دی تاسو وکتل چې بعضې خلک چې کوم دي د چودھری نثار غوندې خلک چې دي په پارټۍ کې دننه اول ځل داسې څه مومنټ پکې هم دغه دی دا روان دی پکې او دغه شی چې دی دا موږ زموږ تجزیه دومره ضروري نه ده خو د کارکون او د لیډر چې دی که نه هغه کنفیوز کړی دی چې یاره موږ رایټ ته ودرېږو که لیفټ ته ودرېږو. زما خپل خیال دا دی چې دوی تر اوسه پورې د بارګیننګ په پوزیشن کې هم دي او د یو ورور چې کوم دی نو هغه دا میسج ورکوي چې زه تاسو ټیک کوئ بل ورور وایي چې نه ټیک. نو دا زما په خیال د بارګیننګ او بلکې تاسو ویلی شئ هغه لفظ مناسب نه دی خو د بلیک میلینګ هم یو حربه ده چې د دې متضد الخیاله خیالاتو یا دغه چې دی د بیاناتو په شکل کې موږ ته مخې ته راځي. همون سره کالر دی کال والو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی نوم راته وښایه او دا چې کوم حالات روان دي په احتساب عدالت کې د پخواني وزیر اعظم دا پیشې دي څه وایې په دې حوالې سره؟ زه چې نعمت الله خان بنو نه خبرې کوم. جی نعمت الله خان صاحب الله په خیر راوله. دا جی دا کرپشن خلاف څومره کرپشن یو کو دا نو خبرې نه ارګی پاغلی نو چې څه طریقې سره نو دا چې د ټول ادارو ته څه لګیا دی او باندې خلک کوي. جی خبره تاسو جاری وساته. جی دا څه هغه نو ټوکې ته زما په خیر باندې په ټلیفون لاین کې څه ایشو ده موږ خبره باندې پوره پوه نه شو خو تاسو کوشش وکړئ دوباره دا و چې د ادارو سره تصادم یا روایتي خبره هغه نیمګړې پاتې شوه کټ شوله. خیر بیا هم تاسو ویل وکیل صاحب ځینې خلک دا خبره هم کوي چې کوم پیپلز پارټۍ کې یا دغه شان نور چې کوم د تحریک انصاف کې دي په د نواز شریف د جماعت نه علاوه چې کوم دي ایون په نور مختلف سیاسي جماعتونو کې دا وایي چې ګنې داسې احتمال هم شته چې دا هر څه چې روان دي دا یو پری پلان یا د منصوبې د لاندې روان دي. هغوی دا مثال ورکوي چې په دې وطن کې پاکستان کې حکومت چې کوم دی نو هغه د مسلم لیگ نون دی. بل طرف ته هم د مسلم لیگ نون یو پخوانی وزیر اعظم کوم چې اخکلی شوی دی د کامه په بنیاد باندې هغه سره لګیا د خلکو همدردي سیوا کیږي مین اپوزیشن رول خو لګیا نواز شریف ادا کوي. تاسو خو ټول فوکس یا چې کوم د فوکس هغه شفت دی هغه تاسو ټول میا نواز شریف ته ورکړی ځکه چې اپوزیشن خو هغه انډي اسټابلیشمنټ شوی په کار خو دا و چې دا نه مثال جوړ په کار خو دا و چې دا زرداری صاحب والا په کار چې عمران خان صاحب والا هغې لګیا دي اسټابلیشمنټ سپورټ کي او د میا صاحب حکومت ته د میا صاحب د پارټۍ حکومت ته د مټ ته لاندې حکومت ته میا صاحب لګیا دي نو هغه د اسټابلیشمنټ خلاف نو خلک دا وایي چې دا یو پری پلانینګ دی دا یو قسم لا همدردۍ اخیستلو یو سټنټ دی نو په دې باندې خبره کوو یو کال اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی نوم راته وښایه. زه عظیم خان خبرې کوم مردان یم. جی په خیر راغلی. خیر دی تاسو خیر جی. شکر دی جی بالکل. تاسو څنګه؟ ډېره مننه جی خوشحاله اوسئ. جی موږ غونډې باره کې کړی چې کم پروګرام کې دي بس نواز شریف مریم نواز شریف د دې نه علاوه بس پروګرام نشته دی ټول ورځ به د دوی دا خبرې جی مسائل تبا څوک ګوري د دې بس په حل کوي. خو تاسو چې په نواز شریف باندې پروګرام نه کول پکار نه و چې ډېر زیات دي کوم چې موږ راړو مریم نواز شریف نو د عوام تم څه پکار دي کو نه دي عوام ته لکه تاسو وایئ تاسو چې په څه باندې خبرې وکړو تاسو خپل مشوره راکړئ. جی دا څومره مسایل دي په معاشره کې دومره مسایل دي خو موږ ټول پرېښي دي او صرف نواز شریف مریم نواز نن دا وویل کوم یو سټیشن چې راغلو دې وخت تاسو کوم یو سټیشن وګورئ اوس خو زرداري صاحب هغه پروګرام شروع دی څو دي دغه خبرې دي موږ خپل مسایل دي هغه حل کول پکار دي. تاسو یو مسله ته اشاره وکړئ تاسو کال ملو شوی دی تاسو ته موږ خیر وکړو تاسو وایئ چې په کومه مسله باندې تاسو په خیال باندې خبره پکار ده په دې پروګرام کې وکړو یا لکه تاسو په خیال باندې د پاکستان د ټولو نه غټه مسله څه ده تاسو په نظر راته ووایئ. زمونږ غټه مسله چې کوم هغه د واقعي کرپشن ده او دغه دا
دغه هم صحیح کول پکار دي همون د نورې وړې مسایل غریبانه چې کومې دي د قتل پکار دي وایي کنه تاسو پلیز ټایم تاسو وګورئ چې د هسپتالونو حالات وګورئ د موږ وایي پولیس موږ صحیح کو پولیس حالات وګورئ په خیبر پختونخوا کې د بجلی نظام وګورئ بجلی څه حالات دي په پنجاب کې څنګه راو دلته څنګه ده روشن شروع دی یس ټیک ده موږ زما یو خبره موږ زه په پنجاب کې پاتې کېږم سیوال کې کاروبار کوم او دلته په مردان کې هلته په 24 غنټو کې 30 غنټې بجلی یو غنټه لوډ شیډینګ دی ها د هسپتالونو خبره حبیب خان صاحب تاسو د هسپتالونو د بجلی خزما یو تاسو خبره کوم کنه تاسو پلیز یو منټ تاسو تاسو کوم تاسو د بجلی خبره خو بیا ک میان او شریف سره مرکز سره هغه مونږ پرېږدو هغه مونږ سره زیاتې کیږي چې ولې او مریم ځان خراب کړه خو سره نشو د صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته تاسو ته وټ ورکړې موږ ټول ته وټ ورکړې هسپتال تاسو وایي چې ټیک نشو چې هسپتال کې هغه نظام چلیږي صرف عمران خان را رمضان کې جلسه وکړه هغه ته کسان आवाज وکړي ما د هسپتال نظام صحیح کړ هغوی لاس وچت بالکل صحیح شو دا سیندل ماره بجلی نظام بالکل صحیح شو ما صحیح کړل بالکل صحیح شو پولیس کې واقعي دغه راغلی دی نه د هسپتال نظام صحیح دی زه موږ په پنجاب کې تېرېدل کم وخت مردان خبره کوي مردان راځو مردان کې هسپتال له مردان کې یو ځړ هسپتال ورته چې کوم په عام اصطلاح کې یو د کمپلیکس هسپتال له کمپلیکس هسپتال دي زه خبره مطمئن نه تاسو صرف ما سیمپل تاسو مطمئن نه سر جی زه کمپلیکس هسپتال کې ما ماشوم بوتل ریال ته دا ته لکان کې نه ولې چې کلونه لګول ورته نو ورتل او تجربه کوله تر لږه خلم والا په دې باندې ما تل ګوره دا عمران هغه ما ته ولټوي چې عمران خان له بیا وکړو وخت ایران نور یو جهان من مونږ یو جهان مننه او حبیب صاحب چې کومونه دا خبره مونږ سره تاسو سره مونږ بالکل متفق یو تاسو سره او د نواز شریف او د شهباز شریف یا د مریم نواز چې کوم کیس یې موضوع بالکل ضرور ستا خبره ټیک ده او زموږ لپاره ستا رایه چې کوم ده نو اهم ده ځکه چې دا پروګرام ستاسو دی پبلک فورم په نوم په دې کې دا خبره موږ سره درې څلور خبرو نور موږ دغه مونږ نه چورو بس ختم کړو موږ او زه د خبر سره متفق یم دی راغله زما دا ګوره چې د زمونږ د میډیا د کم دم ډېر چې کوم دی زموږ ضرور خبره وکړه په مردان کې مردان د خیبر پختونخوا د پیښور نه پس دویم غټ ښار دی او په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ته ډېر زیات وټونه ملوي شوي سیټونه ورته ملوي شوي حیدر خان نه لا ټول سیټونه هغو ګټلي لکه یو قسم لا کوم کلین سویپ خو نه دی کړی خو کلین سویپ سره نږدې یو ګزارې کړی دی او که چېرې زما دا ورور د هسپتال نه مطمئن د هیلث نه مطمئن هیلث او ایجوکیشن خو د پاکستان تحریک انصاف دا دوه شعبې دي د هغې دعوه د پاکستان تحریک انصاف چې د دې په بنیاد باندې موږ وټاکلو نو که زما دغه رور حبیب خان د مردان نه دی مطمئن دا خو ډېره زیاته سنجیده یو کوېسچن مارک یو آی اوپنر دی په دې پکار چې تحریک انصاف په سوچ وکړي دغه وخت دا څنګه تاسو د دې انالیسس کوئ بالکل یو خو د دا خبره وکړه کنه چې موږ د میډیا خلک ګوره په دې ملک کې نواز شریف وزیر اعظم دی کو زرداری دی او کو وقاص صاحب دی کو هر څوک دی دا دومره نه میټر کوي د دې ملک مسلې چې دي د خلکو واقعیتا چې هغه د بادشاهي چې کوم تصور دی دا نه دی تاسو خبره کوم اوس د دې ملک د اولس مسله چې ده کنه مطالبه جمهوریت هم نه دی خلک دومره ډیسارټ شوي دي چې هغو ته پته لګي چې وروره موږ ته کومه راپېښه ده لکه تاسو خبره وکړمه ستا د بجلۍ د هغې خبره وکړه د بجلی واقعیتا په د پیښور کې په د 400 روډ باندې په کوهاټ روډ باندې په بعضې نورو علاقو کې هلته کې وقاص صاحب د 10 نه 12 غنټو پورې چې دی دغه روان دی لوډ شیډینګ روان دی په سوات کې چې هغه بله ورځ باندې هغه خبره کوله چې په سوات کې موږ امن راوستو هلته کې په عمران خان باندې دغه کو بجلي خو د عمران خان په سبجیکټ نه دی که نه هلته کې تقریبا 18 غنټې چې دی په سوات کې لوډ شیډینګ دی د بجلي د عمران خان سبجیکټ دی سر بالکل د 18 امندمنټ پس د 19 امندمنټ خو هغې وایي چې هغه دغه دعوه دا ده چې خو کوم چې د فیډرل ګورنمنټ سره چې زموږ کم الریډي د 2-3 ډیمونو دغه دي هغه موږ ته نه راکوي که نه مطلب زمونږ صوبه چې ده هغه تقریبا 4000 میګاواټه بجلي پیدا کوي زموږ ضرورت چې دی هغه 1200 میګاواټه دی موږ ته نه راکوي خو د هسپتال له خبره چې ده که نه دا دوه خبره د بجلي خبره باندې خبره کوو چې د MMA په دور کې که چېرې د 82 میګاواټ ملکن 3 ډیم جوړېږي یا یو منصوبه جوړېږي نو په پی ټي آی په دور کې نشي جوړېدی د دې نه مخکې خو دغه د دې نه مخکې خو ترمیم هم نو راغلی
دا خو د ایم ایم ای د دور کې دغه موږ سره منصوبه ده چې دغه وخت کې ډیلیګیټ شوی نو دغه پاور د ان پی ګورنمنت کې بیا دوه چې دی هغه سټاپ کړی دي په ملکنډ ډیویژن کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام خجی نوم راته خی ها زه بخیر داود ها نوم راته خی نوم عارف دا کوم ځای نه جی خواږه خیل نه سوات نه خجی سوات نه په خیر راغلی دا ما کې دیوال د سوال خبرو کړی سوات خبرو کړی ما کې دیوال له او کنه ته پکې د خواږه خیلی حضرت پته پور یم ها زه پته پور کې کله سبق ویلو بس په خواږه خیل کې ویلې نه پرې موضوع راته خبرو کې زموږ د غرور هسپتالونو خبرو کړل لا د دې مخکې حبیب سوات هالت ته په سوات کې د هسپتالونو ځکه حبیب خان وویل چې تاسو به دا په لوکل ایشوز کوي موږ په هیلث باندې په ایجوکیشن خبره کوو په سوات کې په خواځه خیله کې د هسپتالونو څه پوزیشن تاسو مطمئن یې الو ماته لګی ته او تاسو ته تاسو کو نه خو داخلي هسپتال خو د خیر سره ډېر ښه دی ښه د سټینډرډ هسپتال دی ښه د ډاکټر حیدر علي کارکردګي څنګه ده تاسو ته مطمئن یې خوشحاله او ښه کاربار برابر دی په دې غټه سطح باندې تاسو ماته لګیږئ که نه او که نه او ما سره اواز لوکل زه نه اورم ټي وي کوم نه ته ټي وي بند که ټي وي بند که ګورې دا چې چل چې یو خو موږ تاسو د نواز شریف او دا قسم یې څه کولې خو د ټولو نه غټ د عوامو دغه دا جړ چې دی که نه دا خو د عوام په خپله دی ځکه چې موږ دومره کمزوری خلک یو چې قسم دی چې په پینکوچ کې را روان یي که نه نو 18 کسان پکې ناست د یو کلینډر ډراور نه ځان نشي خلاصولی څوک د خپل حق خبره نشي کولی څوک لکه دا روډونه چې څونه وران کړل دي نو لکه دا عوام دا سوچ نه کوي حکومت دا سوچ نه کوي چې یاره مطلب دا موږ وران کړو دا دونه دوړې دا قیسې میسې نو دا ټول د ټول دغه جوړ چې دی که نه دا زموږ د عوام په خپله دی سیاستدانان غریبان نه څه نه خبرېږي نواز شریف که د ټولو د ادارو سره څه هغه سره دا یې ډېر ښه کړلي چې ته سره واغست نو دا حقیقت دا دی چې اوس په خبرې راوځي ځکه تر اوسه پورې خو دا ټوله چې ګپ شپ و ټیک ده یو جهان مننه ستاسو خبره بالکل چې کوم دی نو هغه ورسېده او موږ پروډیوسر صاحب ته هم لږ ورته خواست کوو چې هغوی هم لږ ورته اکټیو شي هغه ته دا وایي چې د اواز خلک کوم ګران کتونکو چې کم خلک ټلیفون کوي نو د ټلویزیون اواز چې دی نو هغه دغه کوي دا بندوي عقیل صاحب دې ورور چې کومه خبره وکړله عارف صاحب د خواځه خیلي نه نو دغو هسپتالونو سره د مردان کې زموږ ملګری دی هغه ویلي چې دا ټول غټه ایشو ده خو دې ورور دوی چې نه هسپتالونه ټیک دي او دې بیا راغی د نواز شریف هغه مسلې ته دوی چې کرپشن چې کوم دی نو دغه یو غټه مسله ده ادارو سره ټسل دی چې هغه سره ډېر انټرسټینګ کار وکړه کلیوال سړی ساده هغه وایي چې نه هغه چې تاسو کوم پوینټ چې دی هغه تاسو خامخا نه وایي هغه دا چې وایي چې دا ټولې مسلې چې په د عوام کې دي او زه هم د ده سره مطابق یم درې راپورې چې دا عوام چې دی که نه څنګه په عوامو کې مثلا هغه وویل چې په عوامو کې ټیک ده هغه مثال ورکړه د یو فلین کوچ پای کې د کلینډر یا کنډکټر چې کوم دی نو هغه دا د غرور سره اتفاق کوم تر دې حده پورې ډېرې پیرې ما سره خپله باندې شوي چې کله موږ کله به تلو یا کلي ته د اختر په ورځو کې یا داسې په یو سیټ په 15 کې نه نو په زور باندې به کرایه چې کوم هغه به هم زیات اخیستل او کتاب ورته چې زیات غلي ته به کوزولې ته یقین وکړه چې ته به کوز شوې نو 15 کسان به نور راغلو ستا سیټ ته دې ته به انتظار کوو چې دې جنګو کې موږ راوشو موږ حالکه مخکې به داسې وه چې هغه نور خلکو به رزسټنس کوو چې د عوامو په الیکشن کې عوام ووټ ورکوي که نه عوام ورته چې کم خلک ولاړو په الیکشن هغه ته به ووټ ورکوي نو په هغې کې به د ګوډ اینډ بیډ چایس کي که نه داسې خو نشي کېدی چې یو کس الیکشن ته نه ولاړ هغه راشي هغه ته ووټ ورکوي نو څنګه تاسو وایئ چې عوام په دې کې عوامو په دې کې ګوره د ده نه ما د خوا داخلې د هسپتال تپوس وکړو هغه اپګریډ کړی دی دغه ډاکټر حیدر علي صاحب زمونږ دوست هم دی خو دی د هغه نه دا تپوس ته وکړي که نه چې ته وروره ته هغه 2008 کې چې الیکشن کې ولاړې د ان پي ټکټ نه ولاړ وي اوس چې دی نه د تحریک انصاف نه ولاړ وي نو عوام کې خو دغه شی هم په کار دی چې هغه دا تپوس وکړي چې تا پرون کومه خبره کوله نن کومه خبره کوي لکه د دې حده پورې خبره ټیک ده او زه هم دا خبره کوم چې عوام دې ځان د جمهوریت په دې سیسټم کې دننه ځان دومره طاقتور کړي چې دوی د زنده‌باد او مرداباد نارې نه وهي شخصیت پرستی دی نه کوي د پارټو پورې د جنډو پورې ځان محدود نه ساتي 21مه صدۍ د دوی د هغه ایم پی ای هغه بیوروکریټ هغه کس چې هغه د دوی مسلې ورسره ریلیټډ وي هغه د برانسي دغه جواب طلبي دی کوي چې وروره په دې ځای کې دا مسله ده دا مسله ته حل کېنول نه زما په خیال دغه دی کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام ښه جي نوم راته وښایه د کوم ځای نه یې جي عبدالرحمن جی پېښور یونیورسټي ټاون نه خبرې جی جی عبدالرحمن صاحب په خیر راغلی خیر جی تاسو ښه ټیک الحمدلله څه به ویل غواړئ جي یاره جی تاسو هسپتالونو باره کې تاسو خبره کوئ جي
خو نن سبا هم په هسپتالونو کې چې کوم دی سفارش چې ډېر زیات چلېږي جی سفارش چلېږي جی سفارش د چا لږ تعلق وي لږ دغه وي که نه جی نو په هسپتال کې به د هغه کار ښه ریلیکس کېږي ښه ګرګر به هم کېږي جی او کوم چې لږ بېوسه یې غریب وي د هغې د هغه څوک تپوس هم نه کوي جي اوس هم په کوم هسپتال کې تاسو تجربه شوې ده چې تاسو تللي او تاسو هلته کې ډاکټرانو تاسو سره صحیح توجه نه درکړي او تاسو وایي چې ګنې نور خلک راځي په سفارش باندې په چټ باندې په ټلیفون باندې نو هغوی علاج کېده کوم هسپتال دی جي پېښور کې لیډي ریډینګ هسپتال کې ښه نو تاسو خپله تللي وې تاسو ته هغې علاج نه دی کړی رویه سره ټیک نه وه جی بالکل بالکل زما والد صاحب بیمار و جی او هغې چې کوم دی نو ډېر زیات پس اوس په هر حال باخیر هغې نه بعد ټیک شوي لږ ډېره ګزاره یې کړې دي د صوبایي حکومت خو دا هم ویلي چې موږ هیلث کارډ ورکو په هغې کې د لکونو روپو چې کوم میډیکل فیسیلیټیز دي نو هغه کور کېږي یا هغه ورکېږي او فری ورکوي آیا تاسو هیلث کارډ تاسو اخیستی دی جی اخیستی مو دي او دا خبره صحیح ده جی بالکل د دې هغه سیستم دی د دې په حق کې مونږ وایو چې دا چیز میلاویږي دا شکایت څنګه په هر حال لکه تاسو هیلث کارډ شته خو تاسو وایي چې ډاکټرانو تاسو د ټریټمنټ نه درکوو پای کې که څه و څه شکایت تاسو بیسک دی څه و بالکل جی بالکل دا ډاکټران چې کوم دي بس ورته به جاري کړي خپل مریض دپاره هغې ته به دغه کړي نو بیا به کوم دی نو لکه پراپر ټریټمنټ نشته یا پراپر اټینشن یو جهان من عبدالرحمن صاحب د پېښور یونیورسټي ډاون موږ ته کال کړو او د خبره وکړه د خبره بیلنس دی د خاص سره چې دا وروي چې کوم هیلث کارډ دی صحت کارډ دی هغه ټیک شی دی نو هغه چې د صوبایي حکومت دا یو ښه اقدام دی خو د دغه هیلث کارډ په بنیاد باندې که ته چې راځې سرکاري هسپتال لیډرینګ هسپتال ته چې دا موږ داسې ښکارو چې دا خو د یو پوش علاقې هسپتال دی او دې کې ډېر زیات لکه سیولایزډ او ډېر زیات ایجوکیټډ ډاکټران خو ټول غټ هسپتال هم دی که نه خو دې چونکې موږ وایو چې لکه دا چې کوم کنډیشن خلک دی په دې کې او د هغې که چېرې دغلته کې دا حال زما خیال دا خو بیا یو لمحه فکریه ده خو یو زم بریک ته ستاسو په یاد باندې ګرانو کتونکو موږ ځو یوړی شندمې ته جی ګرانو کتونکو د امیر په ستاسو په خدمت کې موږ یو ځل بیا حاضر یو او موږ سره په ټلیفون په کرښه باندې یو کالر السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام نوم راته وښایئ د کوم ځای نه او څه به ویل غواړئ جی خان محمد خبرې کوم د کاټلنګ نه څنګه یې تاسو ښه شکر دی شکر ستاسو دوا ده جی څه به ویل غواړئ اکیل صفزائی ته مو ډېر سلام ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېر خوند کوي تاسو پبلک فارم ډېر زبردست پروګرام دی خوشحاله اوسئ د په صحت په باره کې تاسو خبرې وکړئ په دې نور مسایلو باره کې تاسو غونډو خبرې وکړئ که نه خو اصل کې زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت کې نوکریانې د ان ټي ایس په ترو باندې زیاتې وشوې که څنګه تاسو ته پته وي که نه خو اوس هم هغه کسان چې کوم دي نو هغه د ریګولرایزیشن په باندې پسې منډې وخي او احتجاجونه کوي که نه دا زمونږ اصل مسله د خیبر پښتونخوا اصل کې دا ده ځکه چې موږ د خپل د مستقبل پته نشته تر اوسه پورې زه خپله یو امپلای یم خان محمد مې نوم دی او د کې ټریټا په نوم باندې چې یو اداره جوړه شوې وه نن نه 2-3 کاله مخکې ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم او هغه په 2016 کې ایډورټایزمنټ شو بیا یو کال او 3 میاشتې بعد د هغې اپوینټمنټونه وشو او تر اوسه پورې د هغې اډو څه پته لګي نه چې د دې دا کسان به ریګولرایز کېږي او که نه کېږي پته بیخي نشته لکه دې کې داسې کسان دي که نه چې هغه د 29 سال عمر کې دي د 30 سال عمر کې کېدو والا دي خو تر اوسه پورې د هغې څه پته لګي نه او مستقبل یې دغه دی تاسو په دې باندې څه روشني واچوئ نو دا ډېر ښه مننه وروره خان محمد صاحب د کاټلنګ نه خبره ډېره بنیادي خبره وکړله او دا د صوبایي حکومت لپاره زه به دا ووایم چې ان ټي ایس باندې زما ډېر زیات اعتراضات دي خو بیا هم یو سټینډرډ دی یو طریقه کار دی او هغه د هغه چونکې د قابلیت یا د ریکوایرمنټ یو پیمانه ده نو چې په هغې نه د تېرېدو هغه د پاس کولو یا د هغه د ورکم کولو وروستو خلک ته برتي کې راولي
نو بیا چې دا نه ریګولرایز کېږي د دې وجه زما په ذهن کې وجه نه راځي آیا یا خو د دې لپاره کېږي چې په انتخابات چونکې رانږدې دي نو د خپل چټ باندې به وزیر اعلی صاحب سپیکر صاحب دغه نور وزیران صاحبان چې کوم دي دوی به خپل کسان برته کړي د ماما زوی د کاکا زوی چېرته دغې ته راښکي نو ټیک ده که چېرې دغې ته نه راښکلي او ایمانداري کې صحیح د عمران خان چې کوم وژن دی د انصاف د تبدیلۍ هغې لاندې راځي نو بیا خو پکار چې دې حق ته چې ریګولرایز کړي که ریګولرایز کول دی نو بیا په کانټراکټ دغسې یو کال لپاره به دې اخیستي نو بیا دې سره دوکه یې ورسره ولې کړې ده دا یو دوکه ده دا خو یو سپین دروغ دي د ورځې رڼا دروغ دي په سترګو کې خلکو له شګې اچولي دي زما په خیال باندې دې نو زیات څه نه یم تاسو پې څه وایئ بالکل هغه کوم د انفراسترکچر چې کوم د بحالۍ یا د هغې لپاره یو فعال او په میرټ باندې میکانیزم جوړول چې کومې دعوې کېدې په هغې باندې هم داسې خلک دغه راوچتوي بار بار پې کېږي پې او زما خپل خیال دا دی چې په دغه حواله باندې زموږ په ډېرو ادارو کې د ډېرې زیاتې برتۍ ضرورت دی خو بوجوه هغه دیو اپګریډ کوي نه او بیا چې هغه خلک والي د هغو د اپګریډیشن یا د ریګولرایزیشن مسله چې کوم ده د ملګري چې څنګه خان محمد صاحب خبره وکړه دا شکایت وقا صاحب ډېر زیات عام دی دوه خبرې وي یو دا چې ستا د صوبې چې کم په مختلفو ادارو کې څومره امپلایز ریکوایرډ دي آیا ته هغه پوره کوې که نه کوې نو دوی زما په خیال باندې په بعضو ادارو کې په ایجوکیشن باندې ډېر زیات فوکس کړی د خو د ایجوکیشن نه علاوه خو هم نورې ډېرې زیاتې ادارې دي که نه نو هغه موږ ته هغه په نظر باندې نه ښکاري او د هغې یو وجه دوی چې دي هغه اف د ریکارډ دا خبره کوي چې دوی زموږ سره فنډ شته نه خو ستاسو غوندې صحافیان بیا موږ ته وایي چې دوی نه په پلاني کار کې چې دی نو دومره عربه چې دي دغه شوي دي لیبس شوي دي یا پلانې او یا اربه روپۍ چې کوم دي هغه د حکومت د لیبس شوي دي حکومت د نالایقۍ د وجې نه بیا بل طرف ته ته راځې ته په 500 په 70 اربه روپۍ باندې ته په دې پېښور کې ته یو بي آر ټي جوړوې ښه خبره ده بي آر ټي چې کوم ده هغه ضرورت دی د وخت خو په دې وطن کې چې کوم ګریجویټس دي چې تعلیم کړی په غریبۍ کې هغه ته روزګار ورکول هم د حکومت ذمهواري ده روزګار خو بنیادي شوی هغه ته کاروبار کوو هو بابا چې تا سره پیسې نه ته کاروبار رقم نه کوې ته خو به ټیک ده مخکې به خلکو سره داسې کول چې یو پټۍ به خرڅ کړو د مور پلار هغې لپاره به ځمکه خرڅه کړه کالي به ورته خرڅ کړو هغه به ولېږه بهر ته بهر شی هم ختم شو اوس خو بهر هم ټول خلک واپس را روان دي نو تر کومې پورې موږ دا خو زه یو کال اخلم په کال له دې باندې ستاسو په دې بیا انډ اخلم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام نوم راته زه نیازعلي خبر کوم جی چارسدې نه جی نیازعلي صاحب دا پړانګو نه جی 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 په خیر راغلی د تعلیم باره کې خبره کوم جی جی د مخکې ما عرفان صاحب ته کال کړو په مشرق ټي وي باندې نو هغې ما ته وې تاسو یو رقم ورته کړو چې زمونږ د ماشومانو ته دا ټیچران اړو توجه ورکړي که نه جی دلته زموږ کور کې کار وښایو هغه وکړو که نه جي دلته سکول ته پسې ما کور والا بوتله زما ماشوم دی که نه جي زه ورته بهر ودرېدم مې تاسو لاړ شئ ټیچر ته ووایئ چېرې تاسو د ماشومې ته دا کور کار والا ورکوئ چېرې دا کور کې زده کړه کېږي موږ ورته کار کوو هغې ورته به جواب کوي چېرې موږ د دې نه موږ نه خبرېږو دا جینۍ قابله ده نالایقه ده تاسو ورته کار نه موږ روزګار نه یو دا خو دې جواب خو نه شو که نه چې موږ دا ماشومې ته اوسو کې دوی ورته په جواب کې ده ووایي نو دا خو د ټوله هغه خبره خو نه راشي که نه سرکاري سکول جي دا سکول نوم راته مو چې ګورمنټ پرایمري دا ګړي شهباز خیل پرایمري سکول جي پړانګو کې جي ما دې یو درخواست چې ورکړی جی پر هغه باندې جي جی هغې لا اوسه پورې څه کاروي باندې پې نه کوم جي چې کومه څه یو ماشوم تپوس کوي نو چې نیازعلي صاحب د آی ایم یو په نوم باندې یا انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ په نوم باندې صوبایي حکومت یو اداره کوله کړې وه هغې وایي چې دا د دغه سکولونو جاج اخلي او د هغوی باندې چک ساتي نو آیا په دغلته کې په ستاسو په علاقه کې دغه آی ایم یو والا کسان راځي ویزټ کي که نه هغې ته تاسو رسایي کړې ده ما چې کومه هغه چې دی که نه تعلیم ډي ډبلیو او ورکړې هغې ته ما درخواست ورکړو ایډیو ته ایډیو ښه دې سره چونکې دغه دلته کې ستاسو ډیپټي کمیشنر هم دی د چارسدي او ډېر تکړه سړی راغلی دی منتظر خان نو تاسو هغې ته اپروچ کړی دی نه جی دی اوسه که دی راله جواب رانه کړه بیا به هغې ته کوم خو زه تاسو په رغت باندې رغت کوم چې تاسو چې څه کاروي وکړي مونږ دغه ستاسو دا چې کوم هغه دا انشاءالله نوټ کړه ځان سره مونږ خپل کوشش کوو زموږ چې کوم وس دی د هغې مطابق او انسان په خپل وس باندې پړ دی نو مونږ به دا
ستاسو دا مسله چې کومه ده به موږ عاطف خان ته هم اوس ان شاء الله په لږ ساعت کې او نجیب الله خټک څوک چې د عاطف خان ایډوایزر دی دغه په نوټس کې به ان شاء الله موږ دا مسله راولو او زموږ پوره کوشش دی چې ستاسو دا مسله حل شي او کم از کم ستاسو دا اواز چې دی د اعلی چارواکو ته ورسي. یو جهان من نیازري صاحب دا خو باجورته سړی و چې د ریسک واغستو دا دومره غټي باندې دا خبره وکړه او کو دا تاسو عاطف صاحب ته یا بچا ته یا د کمشنر صاحب ته لاړو دا امکان موجود دی چې غلور چې دا غوله درکه خو په کار دره چې زموږ خلک چې دی کنه هغه داسې د جرأت مظاهره کوي دا هم ساده سړی راته ښکارېدو د هغه خبرو نه پته لګېده چې تر څو پورې موږ د خپل حق خبره نه کړي نو زموږ به دغه بدحالي چې ده موږ هر څه په حکومت باندې نشو دغه کولی نشو پرېښودی. زموږ د سوسایټي چې کوم په دې کې پازیټیو نیګیټیو که نه منفي مثبت ډېر دي. کله نه مخکې چې کوم زموږ یو ملګري د فلین کوچ خبره وکړه چې پای کې یو کنډکټر یې هغه موږ راکوز کړو دا خبر بالکل دغې سره اتفاق کوم. بل طرف ته زموږ دا رور دی چې د 400 نه هغه دا وایي چې پلانګونه چې استاد ماشوم ته یا ماشومې ته سبق نه ښیي او د کې دومره جرأت شته ماشاءالله او ډېر تکړه کار دی سپورټ کوي اپریشیټ کوي چې دا ډېر نر ځوان دی دې تللی هلته کې هغه سکول ته د خپل حق تپوس کړی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا د هغه کول دی چې د خپل حق ته نشي اخیستی او اخیستی شي نه اخلي نو دا ښه کار نه ورته ښه نه دي ویلي. نو زما د ورور خپل حق چې کوم دی دې لپاره ودرېدل نور خلک هم تقلید وکړي دا د مسلمانانو زما په خیال باندې دا د شاعر اسلامي دي د خپل حق دپاره ودرېدل او دا خو موږ ته خپل مذهب هم ښایي نو دا یو ښه کار دی او نن به د ده خبره ونه لري سبا به د قوم کې اویرنس راځي په دې کې شعور راځي په موږ کې شعور راځي. نن به زما وزیر زما ما ته ځان جواب دی نه کړي خو سبا به راته خامخا جواب دی ګڼي سبا نه بل سبا به راته ګڼي. بالکل تاسو بله خبره نوټ کړه چې موږ چې کوم هغه نن ایشو دا کړی د خلکو زموږ نه هغه ایشو واغسته او د دوه ډپارټمنټس باره کې چې ډېر کمپلینټس راغله یو د هیلث او یو د ایجوکیشن دا د حکومت لپاره موږ پی ډي ایم باندې خبره کوله ټایم موږ سره بیخي کم نه زم چې د پی ډي ایم لپاره موږ تاسو لګړي خبره راځي باندې زما تاسو انالیسس زما ډېر زیات پکې تاسو ډېر زیات کار کوي یو کال خپل نه پس پر پی ډي ایم باندې خبره کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او اکل صاحب ته زړه له خلاصه سلام کړم. ډېر مننه جی الله خوشاله کا. وعلیکم السلام. روزانه زه خو اول خیبر ټلویزیون نیټورک هرکله او مبارکباد ول حکومت د پښتنو د اواز راځي. ډېر مننه ډېر تاسو خو دې مبارکي ورکوم. یو جهان تاسو نوم راته پلیز نوم راته میا ګل باچا د سوات نه. حاجی میا ګل باچا صاحب الله په خیر راوله څه به ویل غواړئ؟ خدای خوشحاله کړي. ډېره مننه جي. روزانه ټول وړاندې خو به دا ووایم چې سهار میډیا ولا کو زما دې یو خبره وکړه که نه سهار میډیا ولا کو چې نواز شریف مریم نواز نواز شریف روزانه زه به صرف دا ووایم چې په دې ملک د نواز شریف د مریم نواز د علاوه څومره مسایل دي چې تاسو وګورئ نواز شریف مخکې راغلو سوات ته راغلو د لوټېدنې ادارې کړې چې لوټېدنې ختم نن تاسو وګورئ زما د عقیل صاحب د سوات ته سوات کې سره بجلي شته نو اوس بجلي راغله د خپل آفس ته رالم نیمې ورځې نه زیاته بجلي لري. نو زه به دا ووایم چې روزانه په دې بجلی باندې بحث وکړئ نور د نواز شریف د قلار کې د میډیا ورته اپیل کوم. موږ خو د قلار شوي یو. موږ د قلار یو. صحیح ده صحیح ده. یقین وکړه تاسو وګورئ زه هسپتال ته تللی ما د سرجو هسپتال ته ټسټ چې کوم دی ما وایي څو پیسې شوې د دې پیسې نشته ټیک ده. د دغه ډاکټران ښه ویلي بل دي د مخکینیانو 0% چې کوم دی هغه تبدیلي راغلې ده هر پکې خلک چې کوم سړی اعتراضات کوي هر څه موږ په حکومت نشو ورتپلی. روزانه زه به تا ووایم چې په دې ملک کې نور ډېرې مسلې دي بجلي مسلې دي. میا صاحب بجلي د چا ذمهواري ده؟ میا صاحب دا بجلي میا صاحب دا بجلي چې ده دا د چا ذمهواري ده بجلي جوړول؟ دا د مرکز جي د مرکز ما هم د مرکز ښه دا 13 عیني ترمیم نه وروسته چې کوم ډیلیګیشن شوی دی صوبو ته اختیارات منتقل شوي دي نو د هغې د لاندې دا ذمهواري د صوبې هم ده صوبه جوړولی شي بجلي چې څومره محادې کولی شي څومره هغه پوټنشل وي په صوبه کې هغه بالکل جوړولی شي. پنجاب کې لګیا دی پنجاب ګورنمنټ هلته چې د اوبو نه بجلي نه جوړېږي د کویلې نه جوړي د چې کوم اټامیک پاور دی د هغې نه جوړوي نو ولې تاسو نه وایئ چې د خیبر پښتونخوا حکومت دلته بندونه وتړي؟ په سوات کې دې وتړي د ټول پاکستان بجلي به پوره کېږي. زه تاسو ته یو خبره کوم جی چې ټیک ده د اټلې ترمیم نه وروستو صوبو ته بجلي دغه شوي خو دوی ته خنډانه کوي په سیاسي بیس کې خنډانه کوي. میا صاحب څنګه ورته خنډانه؟ میا صاحب زه به یو خبره وکړم وخت تېری نن صرف موږ نن د مړي او د کالام دغه وخت کې آیا مړي خپله ده که کالام خپله ده؟ کالام روډ تاسو وګورئ زمونږ کالام موږ ښکلې وي موږ ښکلې زموږ خپل علاقه ده ښه جي که نه دي
تاسو د مړي لار وګورئ مړي ته موټروی راخ شوی د کالام جنتي نظیر د سویزرلینډ ورته خلک وایي ټیک ده خلک نشي تللی هغه ته لار نشته ولې دا سیاسي رخ کورونه نشته ښه دا د سواد سره ټیک ده میا صاحب زما عرض وره ما سره بیخي ټایم ختمیږي مونږ به پروګرام وانډ سره تاسو دغه پوښتنه کوم چې تاسو وایي چې مرکز لګیا دی خنډانه چې د ډیم جوړولو کې صوبایي حکومت دا ویلي چې موږ 356 ډیمونه جوړ کړي دي دا وکړي 356 نو کچې تاسو تاسو نه کوم بل صوبایي حکومت په 15 ارب روپۍ باندې لګیا دی بي ار ټي جوړي په پیښور کې یو سړک جوړي پای کې بسونه راځي په 15 ارب روپۍ باندې دې سره په 40 ارب روپۍ باندې صوبایي حکومت لګیا دی د سواد ایکسپریس وے جوړي نو بیا مرکز دې مسلو کې هغې ته ولې خنډ نه چې ولې په ورته په دې کې بیریز نه راولي یاره چې زه دونه ژور خو زما په دې باندې ایکسپیرینس نشته او ظاهري چې کوم خبرې دي که نه جی ظاهري نو دلته کې د بي جے پي معامله کې چې موږ ګورو نو هغه وایي دا د مرکز د دوی ټیم اعتراضات کوي هغه ټیم کوي ټیک د مرکز ګوره کوم آئیني ترمیمونه شوي دي هغې نه پس دا د صوبې یو جهان مننه باچا صاحب تاسو خبره وکړله ستاسو خبره بالکل سر په سترګو باندې او موږ تاسو اپریشیټ کوو چې د بجلی خو د وطن د ترقۍ او د تعمیر لپاره لومړنی پوړی ده د بجلی د وجې نه خو د ملک کارخانې چلیږي یو نظام چلیږي که موږ نن پر سټوډیو کې ناست وو که دغه لایټونه نه وو که دغه فیسیلیټي نه وه نو خو تیاره به وه موږ به بالکل ستاسو خبره ټیک ده خو موږ صرف دا وایو مرکزی حکومت خدا ذمہواری مرکزی حکومت نه هم ګیله نه کوو هغه موږ د پروګرام په سر کې وو چې نن ګیله نشته موږ له ووټ نه دی ورکړی موږ ووټ عمران خان له ورکړی دی دې حکومت کې پرس خټک له ورکړی دی پاکستان تحریک انصاف له ورکړی دی نو دغه حکومت نه زموږ دا ګیله ده چې ته بي ار ټي باندې 15 ارب روپۍ لګې ته 40 ارب روپۍ په سواد ایکسپریس وے باندې لګې ټیک ده نو په دې باندې کم سے کم په دغه 100 ارب روپۍ باندې یو داسې ډیم کېږي چې د هغې نه 100,000 میګاواټه بجلي جوړېږي ټول عمر به صوبې له پیدا ورکوي نو موږ صرف دا وایو چې صوبایي حکومت که چېرې وغواړي نو صوبایي حکومت کولی شي ډیم جوړولی شي خو بدقسمتي دا ده چې د خلکو ترجیحات چې کوم دي یا پرایورټیز موږ وایو چې په پنجاب کې د سیمټ او د سیخ کار ته ځکه شهباز شریف او نواز شریف لګیا دی چې هغې کې کمیشن دی نو دغه کار خو بدقسمتۍ دلته هم شروع شو دا هم دلته کې سړک پی ټي ایم ته راځو پی ټي ایم خو لږ صبر وکړئ دا دوی دا خبره وکړه او تاسو دا 18 ترمیم خبره وکړه کنه دا زموږ نن اخبار دی مظفر سید صاحب چې دی موږ ته انټرویو راکړی چې چھوٹے صوبوں کو دیوار سے لگا کر بغاوت پر مجبور کیا جا رہا ہے وقاص صاحب دا خبره د 18 ترمیم او د صوبو د مسله او د مرکز د شرکت دومره خطرناکه ده چې وخت کې به دا ټایپ خبره چې ده کنه دا به ان پی والا یا پیپل پارټي والا د خلکو به کوله اوس د جماعت اسلامي غوندې پارټي هم دا کوي نو په کار دا چې عمران خان صاحب هم د نورو سیزونو لپاره درنې ورکړې وي خو د صوبې د حق لپاره درنه نه ده ورکړې په کار دا اوس خو ټایم هم لاړو که نه خو د دې صوبې د خلکو مسایل واقعیتا د نور نه ډفرنټ دي او په کار دا لکه د سواد خلک دی د سواد خلکو خو ستا جنګ ګټلی دی په سوونو خلکو قربانیانې ورکړي دي هلته کې چې د خلک په ګرمۍ کې چې دي نو هغې آی ډي پیز شوي موږ سره د دغه خلکو د مسلې د حل دغه هم نشته موږ له د کالم او د بحرین روډ چې دی 15 کاله وشو موږ له هغه نه جوړو موږ هلته کې بجلي ورته نه ورکړو ټول بیا د پاټا او د دم دغه دی پکې اوس دا بله کومه خبره چې تاسو کوئ جي هغه خو چې ان ټي پی ټي ایم یا پاکستان زنده باد زموږ صرف دا کلیر کوو چې خیبر ټي وي یا زو یا کیل صاحب چې کوم قسم ایونټ کې موږ رپورټ کوو موږ په دې کې فریق نه یو نه موږ پښتون تحفظ موومنټ د هغې پارټي یو نه موږ د پاکستان زنده باد تحریک چې کوم موږ پاکستان زنده باد چې خو وایو د زموږ وطن دی خو په کوم تحریک دی په کوم خلک دی نو هغې سره موږ د هغې ملګري پارټي نه یو وایي کې اوس تاسو ما دا ووایه چې د پښتون تحفظ موومنټ باندې ډېر زیات لګیا دی هغې سره ریلیټډ کوېسچنز دي ډېر زیات ایشوز دي هغې سره اوس چې کوم د اے ان پي کوم نوې ساګه راغلې ده یا چې کوم د تنګ ټینګ خبر راغلې ده هغې سره سیزونه نور هم ډېر زیات واضح کېدو طرف ته لګیا دي دا ویل کېږي چې پښتون تحفظ موومنټ کې داسې قسمه ان جی اوز داسې قسمه سیاسي یتیمان داسې قسمه انټي سټیټ ایلیمنټ هغې لګیا دي کوشش کړي چې د دې اوږه استعمال کړي څنګه چې د ډي جي ایس پي آر جنرال صاحب آصف غفور هغې ویلي وو چې دا هی از ا ونډرفل بوای دا منظور پښتین یادو خو هغې سره دا خبره هغه هم وکړه چې د یو ګاونډي ملک نه لږ سپورټ ملاویږي یا هغې په دې کې لږ زیات دلچسپي اخلي څه په دې باندې تاسو ما د انالیسس وکړئ نو بیا به زه په دې باندې وایډ اپ ته ځم زما خپل خیال دا دی چې دا پرون چې کوم ایونټ شوی دی دا خو د جمهوري حق و چې دوی وکړو جی خو
پکار دا ده چې موږ وقاص صاحب په دې خبره کې د DGSPR او زما او ستاسو سمیت ډېر احتیاط وکړو چې موږ په یو تحریک باندې هغه چې د هرې پارټۍ دی یا د هرې طبقې دی موږ په هغې باندې انټي سټیټ دغه ولګو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی دغه رنګې هغې هم دغه هم ذمواري دا جوړېږي هغې په خپلو مقاصدو کې موږ بار بار دا ویلي دي د هغې مقاصد د هغو مطالبات بالکل جنون دي د آئین مطابق دي هغه منظور پښتون هم ویلي دي نور هم ویلي دي خو بعض داسې خبرې چې د هغې نه د دوی د تحریک ته نقصان رسي او د پښتون کاز کو دوی دعوه کوي نو پکار دا ده چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه د آئین پاکستان مطابق د خپلې مطالبې وکړي او هغه خلکو د حوصله شکني وکړي کم چې دا تحریک سبوتاژ کوي کو دا تحریک سبوتاژ شو موږ بالکل د هر تحریک چې هغه د جمهوریت او د آئین لاندې موږ د هغې حمایت هم کوو او موږ چې دی په هغې باندې خبره هم کوو کو دا دغه شو وقاص صاحب که نه ناکامه شو نو زما خپل خیال دا دی چې د دې نه بعد به د ځوانانو یو تحریک چې د خاص کر د پاټا سره ریلیټډ هغه بیا جوړېږي نه یو 15 کاله په دې کې بیا لګي او دا نقصاندې خبره ده عوامي نشر پارټۍ چې کم سټانس اخیستی دی پرون خو چې دی په زرګونو خلکو په دغه باندې ایمل ولی خان بیا هغه یو غیر ضروري وضاحت کړی و د هغې ضرورت نه و که نه ته ډایرکشن ورکړه خپلې پارټۍ ته په هغې باندې د ANP کې دننه هم سخت ریزسټنس روان دی او زما په خیال باندې هغه ریزسټنس اوس دغه ته راځي لاندې ورکړ ته هم راغی خو کم خلک چې دوی وایي چې د دې هم یو تینک ټانک دی منظور پښتون وایي چې زموږ یو تینک ټانک ته په هغې کې موږ فیصلې کوو په هغې نظرثاني کوو د هغې پلان جوړو پکار دا ده چې هغې د د خلکو په حمایت کې پازیټیولی اضافه وکړي دې حالت ته تینک ټانک فیصلې الګ ظاهرونه هم پکار دي چې ښکاره شي ځکه خلکو ته هغې باندې اولې سره هم ډېر زیات ابهام دی کنفیوژن دی هغه یو ځل هغه خبره وکړه موږ چا هغه سره چې کوم ځینې خلک په رایټ او په لیفټ سایډ باندې وي منظور پښتین سره منظور پښتین چې کوم دی مطلب دا هغه یو ډېر نږدې کس شو چې هغه موږ ورته په انګریزي کې دغه اسسټنټ ویلی شو د منظور پښتون چې کوم دی په هغه ویډیو پیغام کې هغه بیا په هغه انټروګانو کې دا خبره وکړه چې بای زما هر څه د آئین مطابق لاندې دا او زما دا مطالبات دي په دویمه ورځ باندې په دریمه ورځ باندې په جمرود کې په لنډې کوتل کې دغه یو کس چې کوم دی هغه لهجه استعمال کړه چې هغه وقاص صاحب دغه خلکو ته لږ احتیاط پکار دی د آئین پاکستان د کم آئین پاکستان چې دوی خبره کوي بعضې خبرې بعضې څیزونه چې کوم دي که نه په دغه آئین کې د هغې مطالعه دی وکړي خاندې د پورې نه دا سټیټ دی څه ګپ نه دی او د هغې لاندې چې دی په هغو باندې مقدمات قایمیږي او څه قایم شوي هم دي زما خپل خیال دا دی چې په دې کې لږ د دواړه طرف ته چې د فریق احتیاط پکار دی او عوامي نشنل پارټۍ چې د بار بار وضاحت پیش کوي او احکامات جاري کوي نو په دې باندې هم پی ټي ایم لیډرانو ته پکار دي ځکه چې عوامي نشنل پارټي چې ده هغه ګوره اوس هم د پښتنو ټولو نه غټه د قوم پرستۍ په حواله پارټي ده دا تحفظات صرف د دې جاوید نسیم او د دې خلکو نه دي د نورو خلکو هم دا دي او پکار دا ده چې تحفظات کلیر کول پکار تحفظات کلیر کول پکار او یو کلیر کټ پر چې کوم د اتم اپریل کوم جلسه ده د منظور پښتین یا د پښتون تحفظ موومنټ پکار چې بده کې دی بعضی زونه کلیر کی چې بده کې د پاکستان جنډای دی وګوري چې موږ د پاکستان زموږ وطن دی د دې آئین چې کوم چوکاټ دی د دې چې کوم دننه کوم پیرامیټرز دی موږ په دې کې دننه خپل حق وړو ټول خلک به سره ټول موږ سره یو تاسو به سره مسلې خو جنون دي هغه ځینې خلک داسې راځي چې زما فوج پسې بدرد وایي چې وردیه دی زما چې کوم شهیدان دي هغه فوج ته نقصان نه رسوي هغه تحریک ته نقصان رسوي بیا هغه تحریک ته نقصان رسوي یقینا ځکه چې خلک بیا هغه سیریس نه اخلي زه ځم چونکې ما سره وخت ختم شو جهان مننه ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېد انشاءالله که ژوند نو بیا به ستاسو په خدمت کې راځو تر هغې د الله په امان